بسم الله الرحمن الرحیم د صلات تسبیح طریقہ ټولو نه اول به څلور رکعات نفل نیت وتړي نیت به وتړي داسې زه تاسو ته طریقه ښیم الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك چې دا کله وای دا غینه پس به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به 15 سواری دا کلمه به وای دا غینه پس به بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سوره فاتحه به وای یعنی الحمد به وای دا غینه پس به سورت وای او د سورت نه پس به بیا لسواری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به رکوع ته لاړ شي الله اکبر چې کله سبحان ربي العظیم وای دا غینه پس به بیا لسواری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به قومه وکي سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد بیا به لسواری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به سجده ته لاړ شي او سجده کې چې کله سبحان ربي الاعلى وای دا غینه پس به بیا لسواری دا کلمه وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا به جلسه ته لاړ شي دا سجدو په منځ کې چې کم ناسکه ده دې کې به بیا لسواری دا کلمه وای بیا به بلې سجدې ته لاړ شي بلې سجدې کې به بیا لسواری دا کلمه وای او بیا چې کله دویم رکعت ته اوچت شي نو د دویم رکعت په سر کې به بیا 15 سواری دا وای بیا به الحمد شروع کی او دغه شانتی به دا څلور ونه رکعتونه په دې طریقې سره کوي 75 بار یو رکعت کې او څلور ونه رکعتونو کې 300 بار مکمل کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ومنوالو جنتی شی یوټیوب کې عربک پښتو اکیډمي چینل سبسکرایب دا د زنګ علامه کلیک آل اوکې